نورانی ذکر وکړو ځکه دې ډېرې لیکمه زما یو قطعه ده چې نظر یې کمي خړخړ ورته ښکاري چې نظر یې کمي خړخړ ورته ښکاري او چې په غوږو دروند وي لږ لږ اورېده کا او چې په کل واړه اعضاو باندې روغ وي او بیا هم نه پوهېږي ده سره به څه کا او نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شې یو ناسم به پکې کم شي نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک به ټول عالم شي او په اسلام باندې د خپله سره تېر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږو مننه جی او چرته رور د خور د لاسه قتل نه شو خو بس خویندې د غیرت په نوم ختمېږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتي او د پښتون باره کې یو څو لیکلي دي چې ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ته به څو پورې د غیر ګوډاګۍ او خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي بس خواصې د لانده د لاس غر کوي او هر څه وران دي که زما نظر خراب دی څه چې وینم اپوټه راته ښکارېږي او هم هغه راله رازو ټوټې ټوټې کړي چې د خپل زړګي ټوټه راته ښکارېږي او د سیر ورو د اخیستلو توان یې نه وي څوک چې دوه منه بوجۍ په اوږه وړی شي او چې دړی وزن ته هم 5 دمې کړي هغه خلک چې څه غواړي اخیستی شي او لنګه چرګه د اوږده پښتون نه ښه ده لنګه چرګه د اوږده پښتون نه ښه ده راولاړه شي په خپلو بچو ننګ کړي او پښتانه اخر په څه سبب خاموش دي نه غندنه کړي د ظلم او نه جنګ کړي او که لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څو که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي د علم زور به دې اله ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ او حسد له پکړي ایره کړي یو عمر له د نورو په سپرلو سوځو موږ خپل غمونه دومره نه سېځي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو او بل دی چې د دشمن چړې مو شوې په مړو پسې ومو نه کړې اتفاق ته هسې او په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی که د ښې ډډې ولې او که د ګسې ډېره مننه ډېره مهرباني چې خلک پوهه دي په جمع کېدین ورته خلک پوهه دي په جمع کېدین ورته خو چې ووری شي نو سوری چېرته ګوري او سیراج هر کاره پټه کړي لیونی دی ویې نور ته تېروي او جمع پسونه شعرونه دي ډاکټر صاحب چې زما شعرونه د ولس د محرومو کیسه ده زما شعرونه د ولس د محرومو کیسه ده او د دې لمبه لمبه حالاتو د لمبو کیسه ده او د کوم مین د بېوسۍ په داستان وتړلمه په غم لړلې د آدم او د درخو کیسه ده او څه د بېوسو بېوسي څه د زردارو مزې د ترارو شونډو او د شوخو اننګو کیسه ده او ما د قلم په چوکه جبر د جابر غندلی ما بیان کړې د خوارانو د سرګو کیسه ده او سیراج پرېښي د سرو شونډو سرو ربانو کیسې د ولږو تندو را کیسه د اورېدو کیسه ده